یو لس ذکرونه دي او هغه ذکرونه چې څوک همیشه کوي والله العظیم د ده په دې ژوند کې به الله پاک بدلون راولي، دله به الله پاک یو نوی ژوند ورکړي او ده ته به د راحت او د اطمینان ژوند نصیب شي. دا به د دې غمونو او د دې مشکلاتو نه الله پاک او د دې پریشانو او د دې ټینشنونو نه به الله راوباسي. خو دا ذکرونه به د تجربې په بنیاد باندې نه کې، دا به خالص د الله د رضا دپاره کې او همیشه به کې او ډېر لږ وخت پې لګي، 10 منټونه هم پې کم لګي. یو په هغه ذکرونو کې دا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته، دا ذکر دا درې ځل دا. دویم ذکر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله، سل کرته دا. دریم ذکر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، او دا هغه ذکر دی چې یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې او دا ذکر یې وکړو، الله پاک دغه مئی د خېټې نه رادرې کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې ذکر باندې چې څوک دعا وغواړي، یعنی کم دا ذکر چې یونس علیه السلام کړی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، په دې سره کم باندې څه دعا وغواړي نو الله پاک یې وله قبلوي. سل کرتې دا وایه او څلورم سل کرتې درود شریف، درود لوستل په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې یو ځل په ما باندې درود ووایي الله په 10 نیکۍ د ده لپاره لیکي، 10 وله ګناهونه معاف کوي او 10 وله الله پاک درجې بلندوي. ابی ابن کعب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې تله ډېر درود په ما باندې لولې نو دا به ستا دپاره کافي شي ستا د غمونو او ستا د پریشانو او تا ته به ستا ګناهونه معاف شي. که غواړې چې زما دا ټول غمونه نه دې زه الله را وباسي نو درود شریف ډېر ډېر وایه، کم از کم 100 کرتې سهار کې وایه. دارنګې 5م ذکر چې دی هغه دا حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل، دا یو 100 کرتې ویل. دارنګې 6م ذکر وافوض امري الى الله، وافوض امري الى الله، سپارم خپل کار الله ته. او دا هغه ذکر دی چې کله رجل مؤمن وکړو د فرعون د قوم نه یو سړي ایمان راوړی او دا ذکر وافوض هغه دا ویل وافوض امري الى الله، دا چې کله ویل نو قرآن کې الله وی فوقاه الله سیئات ما مکروا، دې فرعونیانو چې د ده په خلاف باندې کم تدبیرونه کړي الله وی دا بنده مې د هغه نه راخلاص کړو. او وحاق بآل فرعون سوء العذاب، او په فرعونیانو مې ناکار عذاب راولېږو. 9م نمبر ذکر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 کرتې دا ویل. 8م ذکر سبحان الله وبحمده، 100 کرتې دا ویل. حدیث کې راځي څوک چې سبحان الله وبحمده 100 کرته وایي نو د ده ګناهونه به الله معاف کړي اگر که د دریاب د زګ دومره ګناهونه ولې نه دي. 9م نمبر ذکر سید الاستغفار ویل، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. حدیث کې راځي څوک چې سحر ووایي او د ماښام پورې دا سړی مړ شو نو دا سړی جنتي شو، او څوک چې ماښام ووایي او د سحر پورې دا سړی مړ شو چې تا نو دا سړی بیا هم جنتي شو. 10م ذکر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 ځل دا ویل پکار دی. حدیث کې راځي څوک چې 3 ځل ووایي سحر د ماښامه پورې به هېڅ شی ضرر ورنه کړي، او څوک چې ماښام ووایي د سحره پورې به ورته هېڅ شی ضرر ورنه کړي. نو دا 10 ذکرونه دي، ډېر لږ وخت پې لګي، 10 منټه هم پې نه لګي. همیشه وایه والله العظیم الله به دله نوی ژوند درکړي، الله به درته اطمینان او راحت نصیب کړي، د دې غمونو او د دې مشکلاتو نه به هم الله پاک